علیه وسلم مبارک فرمایي وای مړه سئ تر مرګ له مخه له ځان سره حساب و کتاب وکئ تر هغه حساب و کتاب له مخه چې الله پاک یې درسره کوي. علماو د دې حدیث دوه مطلب بیان کړي دي. یو مطلب یې دا ده چې دا ما درته وویل چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای مړه سئ تر حقیقي مرګ له مخه چې ته ته کوم مرګ راځي او له ځان سره حساب و کتاب وکئ تر هغه حساب و کتاب له مخه چې الله پاک یې درسره کوي. دوهم مطلب علماو د دې حدیث دا بیان کړی ده چې انسان د آخرت په برابر کې د قبر په برابر کې سوچ و فکر وکړه چې زه به هم یو ورځ له دې دنیا څخه رخصتېږم، د قبرستان غیږې ته به ځم، هلته به له ما سره هیڅوک هم نه وي، هلته به صرف فرشتې وي، حساب و کتاب به یې زما عمل به وي، نور به هیڅوک هم نه وي. او بله دا سوچ و فکر وکړه انسانه دا ما و تا ته چې کومه زندګي الله پاک راکړې ده دا د دنیا زندگی چې ډیره مختصره زندگی ده، ډیره فانی زندگی ده. دا زندگی په حقیقت کې د جنت او د جهنم زندگی ده. کچیری په دې مختصره زندگی کې ما او تا د الله پاک پر احکامو د الله پاک د پیغمبر پر احکامو د مختصره زندگی تیر کو، بیا دا په حقیقت کې د جنت زندگی سوم. کچیری ما او تا د مختصره زندگی د الله پاک پر احکامو نه د پیغمبر علیه السلام پر احکامو نه کو تیره، بیا په حقیقت کې دا مختصره زندگی دا د جهنم زندگی سوه. نو ما او تا ته سوچ و فکر پکار ده چې یو وخت به ما او تا هم له دې دنیا څخه ځو، د قبرستان غیږې ته د آخرت او د قبر په برابر کې باید ما او تا ډېر غټ سوچ و فکر ولرو، ځکه زما او ستاسې کومه زندګي شروع کېږي هغه د قبر له زندګۍ وروسته زندګي ده، هغه د آخرت هغه حقیقي زندګي ده. د دنیا زندګي ډېره کمه زندګي ده او ډېره مختصره زندګي ده او ډېر زر پانې کېدونکې زندګي ده. او دا قبر دونه اوږد کور ده، د پیغمبر علیه السلام له زمانې څخه یې واخله تر اوسه پورې 1400 کاله تیر سوي دي چې پیغمبر علیه السلام مبارک په قبر کې پروت. لا ګوره چې قیامت پر مخ څو ټیم بعد راسي، نو څونه اوږد کور سو، باید د دې اوږد کور په برابر کې ما او تا سوچ و فکر وکړو. زندگی ټوله د الله پاک په اطاعت کې، زندگی ټوله د الله پاک په بندگی کې تیره کو. په دنیا کې باید ما او تا نیک اعمال وکړو، په دنیا کې چې زما او ستا زندگی باید ټوله په نیکو اعمالو کې تیره سي. په دنیا کې باید ما او تا داسې قدم کېنږدو، په دنیا کې باید ما او تا داسې قدم نه واخلو چې خدای نخسته بیا ما او تا ته په قبر کې دا قدم د دې قدم حساب کتاب له ما او تا سره وسي چې دا قدم خو دې په دنیا کې چپ ایښی و، دا خبره خو دې په دنیا کې ډېره بې چوکاټه کړې وه او نن به د دې خبرې او د دې قدم سزا تا ته در